بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن د چمن د پرلت 146 ورځ دوام لري. تاسو کتلی سئ چې په دا یخ موسم کې چې واوره هم سوې ده، ډېر یخ موسم دی چې خلک د کورو څخه د بندې نشي راوتلی او اوبه یې خواته زموږ غیرتي د چمن ولس په دا شنه یخ کې هم په پرلت کې موجود دی. د ظالم ریاست څخه دا غوښتنه کوي چې زموږ د روزګار دروازه چې کومه بنده کړې ده چې هر څو یخونه او ګرمۍ را باندې تېر شي، موږ به په دې پرلت کې موجوده ناست یو تر څو چې زموږ د روزګار دروازه را خلاصه کړې نه زموږ دغه پرلت به جاري. دغه د چمن موسم دی چې تاسو ولیدئ چې په واوره او په دا یخ په باران کې بیا هم د چمن غیرتي ولس راځي په پرلت کې ناست دي. دغه منظر به موږ تاسو ته درښکاره کړو چې څومره یخ دی او څومره واوره د خلک د کورو څخه د غسې نشي راوتی او زموږ د چمن غیرتي ولس په دا پرلت کې او دا یخ ته ناست وي شپې او ورځې سبا کوي چې نن یې 146 ورځ د دوام لري. راځئ که چیرې د سرکار د چمن د ولس خبرې غوښتنې نه ومنلې، بیا به د پرلت د کمیټې کوم نوی لایحه عمل. راځئ د صدر صادق صاحب وینا به واورو. دا کارتنران دا دیږدو نور ونمږدو بس که زموږ مثلا سوال دا به بیا مال روډ به کرپي مال روډ کې به بیا سیول کرپي لګېږي د باډر په حواله باندې بیا هېڅ چاته اجازت نه ورکوو څوک بیا پر مال روډ باندې لاړ سي راسي. دا به بیا پرلت تر څو پورې چې فیصله نه وي سوې د دې وطن کام پکې خوارې بیا موږ د دوی د باداري نظام هم نه منو.